وصدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. سورة یونس کی واقع موسیٰ علیہ السلام منگا بیانولا چوغ رکھلا فرعونیانو داغ خبرونه منلا فرعون سره د خپل لشکر الله تباک داغي د عذاب تذکرہ تیر شو په درس کې او بیا انجام د فرعون الله خدلو چې فلیوم ننجیک ببدنک لتكون لمن خلفك آیا. الله وی د فرعون د جسم مونږ په دې اوچت ځای وغورځو د پاره چې رستنو خلکو د پاره عبرت شي. اوس د دې آیت نمبر 93 نام دا زجر دی بنی اسرائیل ته. الله وی بنی اسرائیل باندې ما ډېر انعامات کړو، ډېر مهرباني مې پکړې وي، خو بیا هم دي اختلافات وکړل. پکار دا چې دوی خدا الله خ فرمان بردار شو وي نو سره د دین دی بیا بغاوت کړي دي. هغه ذکر کوي دی آیات کې ولقد بوانا الله یقینا زه ور کړیو مونږه بنی اسرائیل اولاد د یعقوب علی السلام ته مبوا صدق نغزه مزیدار. بنی اسرائیل ته الله وی ډېر خسته زه مونږ ور کړو. مبوا صدق چې کوم دی نو دا صفت د زمان مکان د قول او د فعل راځي، یعنی دا زمانه سرم لګي، زې سرم لګي، صفت سرم لګي او کار سرم لګي. نو د دینه مراد هغه زې مزیدار. ځکه عرب دا عادت ته دا وی چې د یو سیز مدح بیانې تعریف یې کوي نو هغه مخکې د صدق لفظ سره استعمال کی. لکه دلته اوس د زې تذکرہ د نو مبوا صدق هغه زې خيستا مزیدار. نو دا خيستا زې مونږ دی لور کړو. دا کومه علاقه وا شام او یا د مصر سرزمینو د علاقې ته مراد دي د دی لمونږ ور کړې وي. او دې سره سره ورزقناهم من الطيبات مونږ رزق ورکړو دوی در پاکو نام خيسته پاک رزق متور کړو. بنی اسرائیل ته به تیار منو سلوار اتلل هغه آسمانی خوراک. سوره بقره کې تفصیل تیر شوی دی، داغه یاداش کړئ. نو سره د دې انعامات دوی شکریو نه وستا الټه چې کوم نه بغاوت شروع کو. اے فمختلفو بس دوی اختلاف نو کړي حتا جاءهم العلم تر دې چراغ دوی د علم وګوره علم وتراغ او بیا اختلاف د موسی علی السلام خبره ونه منله. دغه رنګ دغه توحید مسله کې اختلاف کو چې شرک وکړ بیا او پس تاغې نه چې علم راغی ورته د قرآن رستو راغی د دې کم دور کې چې قرآن نازلېدو د دوی هغه یهود موجودو یا تورات ته مراد دی. علم د تورات چې باغ تورات کې دي تحریفونه شروع کړل اته مراد دی. او دا ولې د زد د وجنه خب باغیان دلته پټ ته زد د وجنه دا کار وکړو. نو ان ربک یقینا سارب یقضی بینهم فیصله وو کې د دې منس کې یوم القیامت پرز د قیامت فیما باغس کې کانو فيه یختلفون چې دوی دی پای کې اختلاف کوون کی ذا الله وی قیامت کې ورته فیصله د سره کوما چې تاسو ته حق راغلو د اختلاف مو لیکل دا ولې زما د وحدانیت نه اوړېدلې وي. فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ دی آیات کې اندازه جر دی چې د دې واقعاتو نه بعدم د ظالمانو شک او یقین رانغی نو په دې ولا زجر ور کوي. رب تعداد مخ کې د اهل کتاب او اختلاف ذکر شو. اوس وی اختلاف سبب د شک دی. کوم چې اختلاف راشي د شک پیدا کیږي. نو د شک زایل کولو
طریقه دلته بیانې. شک چې کله د چارای شنو دا په دوه طریقو لري کېږي. یو به ته سوال کې یره جی دې خبره کې زما شک ته دا به څنګه کلیر شي، سوال وکړه. دویم نمبر بیان او وضاحت باندې شک لري کېږي. ستا شک ته خبره کې او تا ته چا واضح خبره وکړه، نو ستا هغه شک چې تا هغه وضاحت ووري هغې سره ختم شي. دا دوه طریقې ښیي. او آیات کې دوه مطلبونه دي. فَإِن كُنتَ فِي شَكٍ کَیت پشک کې مما دا کتاب نا انزلنا الیک چې موږ نازل کړی دی تا ته. دا چاته وایي؟ یو تفسیر په دې کې دا چې دا خطاب کافر او مشرک ته دی. هر کافر مشرک ته الله وایي که ته په شک کې زما د کتاب نه کوم چې ما را لېږلی دی، نو دا هر یو ته فردن وی ووایا که یې ته په شک کې د هغې نه چې موږ را لېږلی دی تا ته، نو فاسأل الذین زه تپوس وکړه د هغې کسانو یقرؤون الکتاب چې لوستلی او دا کتاب من قبل کستانه مخکې. مطلب که ته شک کې نو ځه په اهل کتابو کې چې ستا په چا بروسئ مخکینو خلکو چې کوم تورات انجیل کتابونه لوستري د هغې نه تپوس وکړه. هغې به درته د قرآن حقانیت بیان کړي، د دې مسلې د توحید حقانیت به درته بیان کړي. نو تپوس وکړه د دې کتاب باره کې د پخوانو نه. نو دې کې نبی مراد نه دی ښه ته په شک کې پیغمبر ته نه وایي دی. اول تفسیر په روح سره مراد هر کافر مشرک دی. هغه ته وایي که ته په شک کې نو پخوانو مولیانو نه تپوس وکړه د دې کتاب د حقانیت په باره کې، ځکه زمونږ د کتاب زمونږ د نبی تذکره په پخوانو کتابونو کې راغلی وه چې دا راځي به آخره کې داسې نبی به راځي، داسې امت به راځي، داسې کتاب به راځي. نو هغې ته پته وه د هغې مولیانو ته. نو بیا دلیل په حدیث کې د دې راغی نبی علیہ السلام لا اشک ولا اسالو، زه شکم نه کوم او زه تپوس هم نه کوم. او یا مراد د دین نبی علیہ السلام دی او د شک نه مراد د زړه تنګي ده. ښه ای فی ذق من کفرهم. دویم تفسیر دا دی فین کنت پیغمبر ته وایي که ته فی شکن په تنګۍ کې، شک نه مراد د زړه تنګي ده د دې خلکو د کفر د وجې نه. د کافرانو ایمان نه راوړو پیغمبر به خفه شو، زړه به یې تنګ شو. نو که یې ته په تنګۍ کې نو څوک فاسأل الذین یقرؤون الکتاب زه تپوس وکړه د هغه خلکو نه چې لوستلو یې کتاب من قبلک ستانه مخکې، یعنې پخوانو مولیانو نه تپوس وکړه. هغوی به د پخوانو پیغمبرانو واقعات وایي چې پیغمبرانو باندې هم داسې حالات راغلي د امت طرف نه، خو بیا هغوی صبر کړو، استقامت اختیار کړو. نو به تسلی وشي نو تم صبر کوه. دغه مطلب دی. لقد جاءك الحق یقینا راغلی تا تم حق من ربک استا د رب د طرف نه، نو فلا تکونن پس مکیږه ته من الممترین د شک کوونکو نه. د دې په عذاب کې شک مکوه. یا دې دا خلک چې په کتاب کې شک کوي نو په دې د عذاب شک مکوه، بلکې دا کتاب خدا الله د طرف نه دی، دیاسې شک کوي نو ته مکیږه د شک کوونکو نه. دې کوي لګیا دي دا منکرین، خو په دې به عذاب راځي. ولا تکونن مکیږه ته من الذین دا کسانو کذبوا بآیات الله چې هغه دروغجن ګڼي آیاتونه د الله، فتکون ورنشي به من الخاسرین د تاوانیانو نه. دا تفرید په مخ کې باندې چې ګوره چا شک وکړو دی به همیشه تکذیب کوي. تکذیب څه ته وایي؟ حق په دروغجن کوي. حق خبره وایي دی وایي زه یې نه منم. دغه رنګ تکذیب دا سبب د خسران دی. نو که چرې تا شک کو نو تکذیب با تو کې بیا نو مکیږه د خلکو نه چې تکذیب کوي د الله د آیاتونو ورنه توانی بشي. ان الذين حقت عليهم كلمه ربك دې آیات کې مزجر دی. بشکا خلق ثابت شوی دی پاغي باندې کلمه ربک او حکم د ربستا لا یؤمنون به ایمان نه وروړي. دلته کلمه ربک نه مراد کلمه العذاب، دا عذاب هغه خبره ده
چې ګوره بچا د عذاب خبره ثابته شوې ده نو د ایمان نه وروړي. مطلب څه دی؟ یو کس دی هغه ته بار بار دعوت کې خیر ته راولي خو نه راځي، نو بس د زړه الله کلک کړی دی او د باندې الله د عذاب فیصله کړی ده، ځکه د ایمان نه وروړي عزت کې راغلی دی. دا پر د تقدیر کی چې د ایمان نه وروړي د باندې د کلمه د عذاب هغه ثابته شوې ده. او داسې عزت کې کلک دی چې ته هر قسم خبر او آیات پیش کې نی منی خوا ولو جاءتهم کراشدوی ته کل آیت هر قسم نخ او دلیل نو عذاب نه وروړي، کمه پورې نه وروړي حتا يروا العذاب الالم تر دې چې وویني هغه عذاب درناک، سو پورې چې دردون کې عذاب یې نه لیدلی نو منی نه. دا اوس هم دا وګوره فرعون ټول عمر ایمان نه وروړو نه وروړو مخ خپل ذات کې کله خو چې کله مړ کېږي بیا وایي زه ایمان نه وروړم، بیا خو ایمان قبلیږي نه. اوس هم ظالمان جابران په دنیا باندې چې کله مال او دا خپل وسایلو په نشه کې نو هېڅ ورته نه ښکاري، یا ډنډه ورسره کرسی ورسره ظلم کوي برابر، او دا نه ګوري چې انجام به زما سي، خو چې کله هغه آخري انجام یې راشي بیا ورته پته ولګي وایي چې دا ما څه کول. په دې ملک کې جنرال مشرف د دې مدارس او علماو د دیندارو خلکو خلاف ډېر هغه ظلم شروع کړ، خو آخري انجام یې څه شو چې ساتې نه وته او په داسې بیمارو مبتلا شو چې بس یو ډانچه پرته وه، انجام یې ډېر خطرناک شو. خو کوم وخت کې چې زور او کرسی وه ډنډه ورسره وه نو داسې به ګرځېدو چې بس او دی مولیانو ته به سوی نعوذ بالله یہ قاعده پڑے جاہل ہے، دی قاعده ویلې او جاهلان دسی د کفر خبره به کوله ولی زور او نشوا او چې کله په دې کټ پرې وته نو بس بیا پاسې دی نش په زور نو ایس نو بیا چې جنازم نه کوله او نه چانوم واغسو چې لکه مشرف هم لا سوکو ختم. نو ظالم چې څومره ظلم وکي آخر انجام یې ډېر خطرناک وي، خو دوی پوهېږي نه په خپله نشه کې. نو الله وایي دوی چې عذاب لیدلی نه که نه نو دوی داسې نه مني. فلولا کانت قریة بس ولې نه و دې ځای نه واقع د یونس علیه السلام د قوم بیانوي. دغه درېیمه واقع ده چې د ترغیب دپاره وګوره قوم د یونس علیه السلام ته لږ وګوره، په دوی د عذاب فیصله شوې وه خو دې خلکو ډېرو خیارتوب وکړو، دوی زر زر توبه ویسته په اخلاص باندې او رالل چې د عذاب هغه نښې ولیدې بس زر الله ته به توبې شو، الله معاف کړه. نو الله وایي په کاره چې د مخکینو هلاک شو قوم د دوی نه عبرت اخیستی وي چې دوی هم داسې کړی وي نو ما معاف کړی خو توبې نو باسي نو. نو فلولا کانت پس ولې نو قریة یو کلیوالا آمنت چې ایمان یې وروړی وی فنفعها ایمانها پس فایده بور کړی وي هغوی ته ایمان هغوی الا قوم یونس سوا د قوم د یونس علیه السلام یعنی لیکن قوم د یونس علیه السلام استثناء منقطع ده. هغه قوم د یونس علیه السلام د پخوانو غوندې چلو نه کو چې په خپل کفر او ضد کلکو، بلکې دوی چې د عذاب نښې ولیدې نو زر توبه طایب شو. الله وی معاف مې کړل. اے لما آمنو هر کله چې دوی ایمان راوړو کشفنا عنهم عذاب الخزي لري که موږ د دوی نه هغه عذاب د رسوایۍ فی الحیات الدنیا په دې ژوند د دنیا کې ومتعناهم الی حین او دی له موږ فایدې او مزې ورکړې تر څه وخته پورې. وګوره دی الله معاف کړل او هغه رسوایۍ والا عذاب نه بچ کړل، نو چې بچ یې کړل بیا وله جون ورکړو بیا وله ښه مزې او نعمتونه ورکړل تر څه وخته پورې. یونس علیہ السلام 8 صدی قبل مسیح کی تیر شوه دی، 8 قبل مسیح کی. د دې علاقه وا خارو موصل او نینوا د کلیو د قوم شرک نو یونس علیہ السلام ول توحید دعوت ورکړي چې ګوره الله نه سوا د غیر عبادت مکوي د یو الله عبادت وکړي. نو ډیره زمانه دعوت ورک خدینه منو انکار وکړو. نو یونس علیہ السلام چې کله خستړ شو دعوت کې نو الله وحی راولېږل چې بس تا خپل حق ادا کړ. اوس دې قوم له 3 ورځې ټایم ورکړه
درې ورځې کې بدی عذاب را روان دی. بس چې کله یونس علیہ السلام دغه مهلت دوی له ورکو چې څنګه درې مرض قریب شو نو یونس علیہ السلام د کلی نه ووته. ځکه پیغمبر چې په کلی کې په قوم الله عذاب نه راولي، پیغمبر زی د قوم نه ناغه چې بهر شو نو چې قوم وکتل چې لکه یونس علیہ السلام خو نشته، وې کتل چې پیغمبر نشته کلی کې، نو دیو یریدل. دوی چې دا خو واقعي مونږ ته خبره کړې و، درې ورځې ټایم را کړو، دا خو عذاب را روان دی. بس دوی زر زر پریوتل، توبه ویستا، شرک نه توبه کړه او الله نه دعا وغوښته چې الله مونږ معاف کړه. ټولو په جمع باندې توبه ویستا. نو هغه راتلونکي عذاب هغه الله دفع کړ، یا په عذاب را روانو او د توبې سره عذاب ټل شو، واپس لاړو. نو بهرحال دوی له عذاب کتلې نو، ځکه چې څوک عذاب وګوري نو بیا په عذاب راځي. ځکه بیا خو لکه فرعون چې عذاب وکړ نو بیا توبه نه قبلې ده، خو د دوی توبه ځکه قبول شو چې دی له عذاب کتلې نو، مخکې نه پوه شو، بس توبه ویسته نو الله معاف کړل. نو دغه تذکره کوي چې هر قوم د سکړې وی الله وی ما به معاف کړو، خو لیکن د یونس علیہ السلام قوم صرف دا وکړل نو ما معاف کړ. او دا تفسیر قرطبی د ابن مسعود رضی الله عنه نقل کړي چې دغه سی وان یونس لما وعدهم العذاب الى 3 ایام خرج عنهم فاذبحوا فلم يجدوه فتابوا وخر التوابین. وګوره یونس علیہ السلام دیلا د عذاب درې ورځې ورکړي چې نه سمېږي عذاب به د باندې درې ورځو کې دنه راځي. بس درې ورځې بعد یونس علیہ السلام وته دوی چوکتل، یونس علیہ السلام نشته، بزر توبه باندې پرې وتل، الله معاف کړ، عذاب ته لاړ. نو لما منو هر کله چې د قوم ایمان وروړو کشفنا عنهم، الله وی لري کې موږ د دوی نه عذاب الخزي، عذاب در رسوای په حیات دنیا په دې ژوند دنیا کې، و متانا ملاهین، امون دی له فائدې ورکړې تر څنګه را وخت پورې. وګور الله ګوري توبه باندې دومره خوشحالي کی ښا، پورا قوم نه عذاب لاړو. نو چې کلم د ګناو شي زر توبه وباسه، دا مو آی چوغرګه بس نورې ګناونه به کوم زلا ځوانم د مرګ څه پته لګي، که اوس د باندې مرګ راغی او سبا قبر کې پروت بیا بس کې الله ته مخامخ ولاړ. نن سبا ناګهاني مرګونه دي، پته هم نه تونه لګي مړ بای، ناګهاني مرګونه دي. او په ځوانانو کې دا ریشو ډېره شو، پخوا دا بیمارې دا به ځوانانو ته نه لګي دي غټې غټې، نن سبا واړه واړه لکانی غټې غټې بیمارې وته لګي دي. بیماران یو خو هغه خوراکونه خراب شو، هغه ظاهري سبب، خو بل طرف ته ګناهونه ډېر شو، د ګناهونو قسمونه ډېر شو. نوجوان نن په ګناه کې لت پت پروت دی. پخوانی ځوانان چې کوم کړه دا نن چې ځوانان کمی ګناهونه کوي، پخوانی ځوانان دې نو خبر. دا څوک چې 2000 نه پهل دي د میډیا او د ګناهونو د ډېرې مواقع لري، میډیا نه بعد رالی. تاسو لکه 90s کې کم ځوانان دي هغه لږ وګورئ، د 2000 نه پهله مونږ چې علم نه فارغ دو په یونیورسيټي کې ماستر کوو نو مونږ سره موبایل هم نو. موبایل څه ته وایي مونږ نه پیژندو، مونږ موبایل مونږ سره نو. تو سوچو که چې ته 14 کې او تاسو سره موبایل نه، نن سبا دا پاسیبل ده. ته خو د پرایمري الکه او تاسو سره غټ غټ موبایل او جسه کې سپکه ګوري ګور خبره ده کنه. نو ته وړو کې ماشوم په ګناه پوي شو، مونږ غټ غټو مونږ ته ګناه پتم نه. پخوانی داسې ځوانان پخوا داسې کلچرو، پخوا د مشرانو نه اورو کم چې به لوفر الکانو او هغې به چې ته فلم ملم کتو نو چې ته به وی سی آر راوړو. پخوا وی سی آر به د په صادر کې پټ د دې مشرانو نه چې یاره یو مشر مو نه ویني، او دا کم کور کې چې به ټي وي وی سی آر دا به ډېر بد ګڼلی کېدو چې دا خو ډېر غلط خلک دي. نو الکانو به حجره کې په بیټک کې چې ته په صادرونو کې پټ د شپې ناوخته چې ته به ټي وي راوړو
او پټ به چته یو سیزو کو ته به سار وختي پټ د مشران نه یوړ چر سو کومونه ویني سو کوم په دې کارونه ویني دا خوري غټ جرم دی نن سبا په هر جیب کې فلم پروت دی په هر جیب کې سلیما پرته سلیمات هم سوکلی شو سلیمات به چې څوک لاړو هغه بچا کور کې نه پرې خو چې چا بولی دی چې لکه دا خو سلیمات تلې الله دې معافي وکړي نن څونه ګناه سانه شوی سدي خو غلط شیزونه ته خودل کېږي د ګناه شیزونه ته خودل کېږي نن شبا ځوانان په خپل کور کې په خپل کټ کې سلیمې ځان ته لګولې دا نه وګوره توبې وباسه ځواني بنن ال پاکیږي چې د توبې وباسي او د ګناه نه حتی الامکان ځان بچ کړي ګوره نفس شیطان د سره دا به وي دا ګناه وکړه خطب وای نه تو پر نفس خپې علی بته د الله ولی جوړي تب الله بخیو کدی حالت کې په پاکه کې تعالی مرګ امراغ ډایرک جنت ته او کو په ګناه کې مړ شوی نو بیا د انجام ډیر خراب دی نو ګوره د ګناه نه ځان بچ کوی په خوا ولی الله به چاته وي د الله ولی د الله دوست چې هغه به چرته دی آبادې نه لاړو یو سیټ ته او هغه به ځان له غار کې چې د سمسه جوړه کړې وه پټه نو پای کې به عبادت کو گوش نشینی به کول ذکر اسکار به کو نو خلک ویل ک فلان کې د الله ولی دی یا به جمعات کې چته یو سیټ ته بس ناستو ډېر تعلق په و زویم نن سبا دور کې ولی الله هغه کس دی او هغه نوجوان دی چې د دې ګناه نه ځان بچ کی قرآن سره تعلقي دین سره تعلقي او دغه ګناهونو طرف ته نه ګوري بس دې د نور عبادتونو ډېر نه کوي ته د الله ولی دی چې د ګناه نه بس ځان دې بچ کو ته د الله ولی په دې فتنې دور دی په دې کې بس قرآن سره ټچ اوسېږي جمعات سره ټچ اوسېږي او د ګناه نه ځان بچ ساته ته د الله ولی ته چې دعا کې الله به قبلې ته وګوره نن زمونږ دعا چې نه قبلېږي نو غټه وجه هم دا ده چې مونږ په ګناهونو کې مبتلا یو مسله دا ده ورنه دعاګانې الله قبلې ته لږ صفا شه لږ ځان صحیح کو کومه دعا چې کې الله یې قبلې خدا ګناه زمونږ د دعا په لار کې هم رکاوټ دی نو توبې سره الله ډېر خوشحالېږي بنده د ګناه به کېږي حدیث کی راځي التائب من الذنب کما لا ذنب له توبه وستون کی دا سه دی چې ګوې دا ګناه کړي نه وګور الله تعالی عمر خسته دین درکړي چې توبه دې وستار سواش لکه تاسو سره بایک ته په خټو کې او چلے سم اسقا کی او چې کله سرویس ته بوزي او کارواش ته بوزي وی وینځي نو څنګه سفاروزي یو خیرم پینی دغه سه توبه سره ته بالکل سرویس شي پاک شه د واپس د سٹارټ نه شوروش نو بعض نوجوانانی توفیق د توبې متنه ملاویږي دي چې الله ته نه وي چې الله ما معاف کا دې دا نه وي چې الله زبر د ګناه بیان کو بعض ځوانان د سری چې هغه توبه پر ذهن کې ناراضي ګناه کوي او توبه نو باسي نو ته بس معاف شي شیطان دې ملګری دی توبه ضرور باسه که خطا د نوم شو زر توبه وباسه قوم د یونس علی السلام توبه وستا په ټول بسته باندې الله عذاب واپس کړ دا د توبه برکت ته ولو شاء ربک کو چرته خو خو استرب تا لامن خامخ ایمان بروړو منغه چا فل ارض پچ په دې زما کې دي کلهم جميعا دې ټولو په جمع باندې دا تسلی د پیغمبر ته چې دا صرف قوم د یونس علی السلام پورې خاص نه ده بلکې څومره خلک چې دي که الله وغواړي نو ټول ایمان چې راوړي صحیح نو الله وایي زه معاف کوم افانت تکره الناس آیت زور کول شي په خلکو حتی یکونو مؤمنین تر دې چې شدي مؤمنان مطلب په زور څوک مؤمنان کیږي نه خام دا قانون نه دی دا خلک د الله په مشیت باندې به ایمان راوړي نو دې کې زور نه چلی په دین کې
دا به د زړه نه ایمان وروړي، د زړه نه به توبه وباسي. نو دا د هر چا دپاره قانون دی. وما کان لنفس نشته په اختیار دی او نفس کې ان تؤمن چې ایمان وروړي الا باذن الله مگر په حکم د الله به وروړي. تقدیر کې د چای توفیق الله تعالی ورکی. وګوره الله چې چاله توفیق ورکی نو بس هغه خپل توبې ته مایل کی. ته به ځان لږ خوځې لږ به نیک کې نو تا ته به الله توفیق درکوي. ښه ویجعل الرجس او ګرځي الله دا پلیتي علی الذین پای کسانو لا یعقلون چې عقل نه لري. او دا ګندګي پلیتي یعنی شرک الله په چا ګرځي؟ بې عقله خلکو باندې. ګناه د چا کار دی؟ د بې عقله. تاسو ته پته ده د ګناه په وخت کې که جاهل د که عالم د ټول جاهلی. یو عالم سړی چې ګناه کوي که نه پوه سړی هم د ګناه په وخت کې جاهلی. شیطان هر چا په خپل روپ کې راځي. تاله ستا په روپ کې راځي، ماله زما په روپ کې راځي، دله د په روپ کې راځي. هغه دیندار تم ګوري، علم والا تم ګوري، ځوان تم ګوري، هر چاله دغه په شکل کې راځي. یو کتاب یو عالم لیکل تلبیس ابلیس، وی د ابلیس خلک څنګه ګډوډي او دوکه کوي. نو هغه بیا دا لیکلی دي چې د ابلیس هر چاله دغه په شکل کې راځي. لکه ګوره ته ځوان یې، تا ته وایي مړه تاسې لیدلی دي، خیر دی کو دا ګناه دی وکړه، دا څه دومره خبره نه ده، تا ته خو لا بله عمر پروت دی، توبې به وباسې که نه. نو تا باندې په دې چل چل کې ډېر ګناهونه کوي. ستا خو ځوان یې، ستا هغه خواهش راوچتېږي، نو ته خواهش شاته کې، خو شیطان ته وایي د مړه ځوان یې دونه خبره نه ده ویې که. نو یکدم دوکه دی چې ګناهو کې بیا وروسته ته پته ولګي وایي دا مې څه وکړل. بیا وروسته بل ورځ دوه بعد تخې بیا دله شیطان راشي، بیا ته وسوسه واچي. دغسې پوه سړي له د پوهې په شکل کې راځي چې مړه ته خو پوهې، ته خو په دې نیت دا ګناه نه کې، ته خو په دې بل نیت کې. نو هغه ته نورې مسلې پیدا کوي. نو ګوره شیطان نه به ډېر ځان بچ کې، اعوذ بالله به وایي. او کوم ځای چې ګناه کېږي زر هغه ځای پرېږده او منډه وکړه هغې نه، بس هغه ځای پرېږده، کار پرېږده چې کوم د ګناه کار یې. ښه نو الله دا پلیتی او ګندګي بچا چې په بې عقلو باندې. او قل ورته وایي پیغمبر انظروا زه وګورئ ماذا فی السماوات څومره دلیلونه دي په اسمانونو کې والارض او په ځمکه کې. دا سوال جواب دی. چار کله مؤمن او کافر په تقدیر کې دی، نو کافر بیا دا ګناه ولې شوه؟ نو ګوره وی جبري تقدیر نه دی، بلکې الله د قدرت دلایل د ټولو خلکو ته خولی دي. لکه مونږ الله پیدا کړي وو، عقل یې را کړی دی، خپې لاس یې را کړي دي. نو ته به داسې نه چې دلته به ته ناست یې او ته وایې لکه زه به بس په خپله رسم هغه فلان کې ځای ته په خپله به رزق راځي، داسې نه ده. خپې الله درکړي د تک دپاره، لاس الله درکړي د کار دپاره، سترګې الله درکړي د کتو دپاره، جب الله درکړي د خبرو دپاره. نو دا استعمال کا، نو تعالی به الله رزق هم درکوي او هر څه به درکوي. خطا د جنت هم خولې، جهنم هم نه ته خولې. خو ستا خوښه ده چې کومه لار باندې ځي. نو الله تقدیر پیدا کړی دی، خو تعالی اختیار هم دلته درکړی چې ته اوس په څه کې دوه لارې دي چې په کومې ځې. نو ګوره الله وایي زما دلایلو کې به سوچ کې، چې سوچ دی کو چې او الله هر څه کوي، زما په الله ایمان نو دغه خلاف ورزي به نه کوم، به ته کامیاب شي. نو ورته وایي وګورئ څومره دلیلونه دي په اسمانو ځمکه کې. وما تغني الآیات او فایده نه ورکوي د آیاتونه، والنذر يرول عن قوم ای قوم ته لا یؤمنون چې ایمان نه وروړي. زدي خلکو ته بیا د آیاتونه او دا دلایل دا فائدہ نه ورکي. څه مطلب؟ دوی بیا دا منی نه کمبیای که حق پرس وته خبرې کوي، دلایل تکوینی تشریعی دې بیا دا نه منی زد د وجنه. نو فهل ينتظرون دا چې نه منه الله وی دنیا کې عذاب در کم په خوانه نمونه وګوره کنه. آی دوی انتظار نه کوي الا مثل ایام الذین، مگر بشان دا واقعات دای کسانو خلو چې تیر شي دي من قبل الذین مخکی. ایام نه مراد د پخوانو قومونو واقعات دي او عذابونه دي. کته وی چې څنګه الله عذاب راولي، نو لکه قوم فرعون ته وګوره، قوم نوح ته وګوره، عادیانو ته وګوره، سمودیانو ته وګوره، قوم د لوط علیہ السلام ته وګوره، اصحاب الفیل ته وګوره. دا مخکې تیر شوي دي کنه، ټول الله تبا کړي. ولې؟ د الله خلاف ورزي چوکړه. نو تابم الله وی د څه تبا کم.
نو قل ورته پیغمبر فانتظروا بس انتظار کوئ انی معکم من المنتظرین زم تاسو سره د انتظار کوونکو نیم زپته ومول کی او خوشخبری ورکي مؤمنان ہوتا ثم ننجي رسلنا بیا الله وی مونږه نجات ورکو خپل رسولان ہوتا او الذين امنوا وای کسانو ته چې مؤمنان دي کذالک هم دان حق علینا حق ته په مونږ باندې ننجل مؤمنین نجات ورکول مؤمنان ہوتا ان زما چې کوم انبیا دي خاص بندگان دي دایان د حق دي الله وی دې ز بچ کوما زما قانون دی ور په الله د چا حق نشتا هغه لازمی حق دلته وی حق ته په مونږ باندې بچ کول د مؤمنانو نو حق په دوه قسمه دی یو حق واجب دی بل حق تفضلی دی حق واجب دی ته وی چې لازمی هغه او واجبی لکه په مونږ باندې د الله حق واجب سره د عبادت وکړو دا الله د حکم خلاف ورزی ونه کو د پیغمبر په سنت طریقه به عمل کو دا اوس په موږ باندې حق سره لازم حق ته د مور او پلار احترام او قدر وکړو دا اوس سره حق واجب دی په موږ باندې او زمون په الله حق واجب نشته الله موږ نه مجبور نه دی چې نعوذ بالله موږ وایو الله به ضرور دا کار کوي دا سینشته په زور په الله سو کار نشو کولی د الله حق تفضلی دی په مونږ باندې حق تفضلی څه ته وایي هغه دې ته وایي چې احسان الله کی په مونږ باندې یو فضل په مونږ کی وعده الله کړي کدا کار دیو کو زبدا بدلا درکم لکه توحید دیو من جنت بدر کو دا الله سره حق تفضلی دی نو ګورم حق د الله تفضلی دلته مراد دی چې الله دا قانون دی چې چا توحید منو حق خبره کوي څوک دې ز لازمی بچ کوما دا الله وعده ده نو دغه تفضلی حق دلته مراد دی خانوم دغه رنګ حق علینا حق ته په مونږ باندې ننجل مؤمنین نجات ورکول مؤمنانو ته دې پوری دغه تخفیف دنیاوی ده دوی ان شاء الله سبب صورت ختمو سبب اختتامی درس هم کو نو ملګرو ته پکاري چې ردی د پاره بهترین دعوت مو کې ځان سره یو ملګری درس تراولې د صورت په اختتام با دعا بیا کو اللهم صل علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی ابراهیم اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اجعلنا عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره الله ستاسو کلام موږ په دې عمل توفیق راکړي تاسو ځوانان دل تراغلي درس الله ټول په ځواني کې برکت واچي زموږ ټول ګناهونه الله معاف کړي الله تمول بهترین صحت او عافیت د دین د خدمت د پاره راکړي الله هر کس مله چا پریشانی وی حاجتونه ټول پریشانای ختم کی حاجتونه سر کی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين